د دوو بچو مور سره په بازار کې دوکاندار بدکارۍ کړې دي. دا هر څه په سی سی ټي وي کیمره کې ریکارډ شوي دي. د دغه سی سی ټي وي کیمرې ریکارډینګ ویډیوګانې به درسره دلته شریکوم، نو تر اخره راسره پاتې شئ. دغه ویډیو تاسو په خپله وګورئ. اول د دغه ښځې انټرویو واورئ. دغه ښځې سره دغه دوکاندار بازار کې څنګه بدکاریانې وکړې او په کومه طریقه یې دغه ښځه خپل جال کې راګیره کړه. کتونکو دغه ښځه وایي چې زما 2 بچي دي او زما خاوند چې مسافر دی. زه د کور سودا دپاره خپله بازار ته ځم او کور له سودا راوړم. دغه دوکاندار چې زما د خاوند ملګری دی، ماته مې خاوند ویلي ول چې څه سودا دې په کار وي نو دغه دوکاندار له ورځه. دغه زما ملګری دی، ستا مدد پکې وي، تا له به سوداګانې درکوي. ما چې د خاوند خبره ومنله، زما خاوند مسافر و، نو زه به دغه دوکاندار له ورتلم. ما له به یې سودا او هم راکوله او چې د ما به څه نور ضرورت ټول هغه سامانونه به یې راله راپوره کول او ما به کور ته راوړل. خو دغه دوکاندار چې په ما غلط نیت ساتلو، غلط ګماني کوله او زما د خاوند ملګرتیا ته یې ونه کتل. زه چې یو ورځ دوکان ته ورغلمه، ما له شربت راوغوښتلو. په دغه شربت کې چې د ما له څه نشه اچولې وه، هغه شربت چې ما وڅښلو، نو بیا زه په ځان نه یم پوه شوې او دغه دوکاندار ما سره غلط کارونه کړي دي. دغه ویډیوګانې چې اوس زما په سوشل میډیا باندې خپرې شوې دي، د دغه ویډیوګانو د وجې د خپل خاوند د کوره هم وشړلم او په ما باندې غلط الزام هم ولګولو چې تا زما ملګري سره دغه غلط کارونه کړي دي او بدکاریانې تا کولې. او دغه دوکاندار چې اوس تښتېدلی دی، ما د دغه دوکاندار خلاف اف آی آر درج کړی دی او سرکاري محکمې ته مې دغه خواست دی چې ما ته د انصاف میلو شي او زما د دغه بدنامۍ تپوس ترې وکړی شي. د ویډیو جوړولو مقصد مو دا دی چې ځان له هېڅکله ښځه بازار ته مه پرېږدئ او په چا اعتبار مه کوئ، که هغه ستاسو ملګری یا ستاسو رشته دار ولې نه وي. معلومات هم خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي یې چینل سبسکرایب کړئ.